یا الله تم په خیر ورسولې کی حادثونه مې الله وساتلې او په مینا محبت مونږ بوتلې کې په مینا محبت هم واپس راولي. ابشار له ورځو تاسو ته ابشار خایو ولاګ ګورئ خوان مزه دی اخلي. مونږ ګرځو روم چې کوم که روم خسته و نو بیا به انشاءالله دلته ونیسو کني بیا به بل خوا ځو. اول دا روم وګورئ. پخیر 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 او نیک څنګه ټول وګورئ ډېر څه کار دی هغه ماشاءالله پخیر پخیر مبارک یو کم دی ماشاءالله ډېر زبردست ډېر زبردست. السلام علیکم، امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر روغ جوړي. ګرانو کتونکو زمونږ سفر سٹارټ شو د خیره زو کوم خو یار مری ته زو کنه تیا گلی ته زو. مونږ سره درې آپشنو، مونږ ویل کومراټ سیټ ته زو او یا ناران سیټ ته زو. نن سبا حالت داسې دي چې هغه آف دي. زموږ نور ملګري تلي هغوی هم واپس کومراټ نه راغله ولې چې جهاز باندې ته ونه ګورې کټوره لیک ونه ګورې په کومراټ ویلي کې نو مزه نه کوي. نو انشاءالله مای اینډ کې به ټول هر څه کولاویږي، ناران به هم کولی شي، بیا ټول ملګري تللی شي. اوس زیره سات زمونږ ټریپ ته یو 2 ورځې مونږ به ځو نتیه ګلي ته مری سایډ ته. نو ټول ملګري بلاګ ګورئ او خوند مزې ترې اخلئ. تیارې سټارټ دی ښه. تاسو به څنګه ځئ ګورئ بلاګ ګورئ. زمونږ بلاګ ډېر انټرسټینګ وي. څه ناڅه تاسو به کې زده کړه کوئ. نو زده کړه چې څوک کوي هغوی لږ کمنټ ومنټ کوئ چې بیا درته نور ورڅه ښایو راښایو. सामान बस आराम आराम रावाला बोला ما سره شته دی کم یو در روباسم सामान वगैरह हर समूंगा के खुदा टाइम और उस चिकम यो बस रवानगी ده دلته یو کلیک کړو یو تصویر ګروپ والا او بس بیا ان شاء الله تعالی زو فول کا قام ماي 80 310 ټول ناول چکلا چکر لزینو تیل بخواچوي کنه. تیل نه بغیر خو گاډي نه چلی، لا ضروری دی. ګوره تیل چې کله واچوي اوس ګور چې مونږ گاډي کې څومره تیل راځي هغه تاسو ته بیا وایو. گاڑی کی مونږ تیل واچول 8150 روپے 28 لیٹر تیل وغیرہ 28 لیٹر اور اس دے پمپ ورزو 10 روپے میں ہوئی انتخاب انداری 10 روپے مل گئے راستے میں. ابھی دیکھتے ہیں اس سے کچھ لیتے ہیں پھر دوستوں کو کھلاتے ہیں. چکل هم چکر لذیذ ان سره ټیشو پیپر ضرور گاڑی کې ایږدئ. ډیر ضروری شی دی او امپورټنٹ دی ډیر زیات. ټیشو شو آیس کریم هم ځان له راواخیستل نور وغیره چې کوم یې ضرورت سامان و هغه هم راواخیستو. اوس چې کوم یو دی بس ځو سفر جاري کوو خپل. ټول لکه دعا کوئ سفر دعا کوئ ټول ښه. یا الله تم په خیر ورسولې کی حادثونه مې الله وساتلې او په مینا محبت مونږ بوتلې کې په مینا محبت هم واپس راولي ان شاء الله. بس دا مسجد دی مخامخ ډېر ښکلی دی چې کله هم مونږ دلته کې یو دې مسجد ته راځو مونځ دپاره. ها چلو آیس کریم دے دو. آیس کریم رہتا ملو ایک دمی ٹیشو دے دو. ٹیشو ہے نا بھائی صاحب ٹیشو ہے.
مونږ سپیشل ایم ټیګ لګولې دي ولې چې ایم ټیګ ډېر ښه شی دی او موټروي به ته اساني ډېره زیاته وي. کورنۍ کوم راخستي ځان سره دې ورځو کې چې موټروی باندې ځي نو ماشاءالله ډېره زبردست ګرینري وي او مزه هم ډېره کوي سفر. دې سیټ ته هم بوټي دې سیټ ته هم بوټي نو ښکلا ډېره زیاتې ده. خیره تاسو هم دا ښکلا زموږ سره ګورئ چې سفر زموږ ښه تېرېږي ستاسو هم ښه تېرېږي. بور کېږئ مه ویډیو ګورئ شیر کوئ کمنټ کوئ لایک ضرور کوئ. څه به راکړم څه چنګم یار راکه یو چنګم راکه ان او دې نه به والو یار ډېره مزه وکړه ګورئ ښه په غزو هزاره باندې ځو یاره او که نه ګرین ډي بس کیمره مخامخ لګېدلې ده ښکاري به ورته انشاءالله انده کیمره مې لګولې ده ټوله ګرین ډي کیپچر کا او ټوله به تاسو ګورئ ښه. عمر میں بس دغو چې تیر په دغه رنګ شولو یو خواهش کې یو ارمان کې په یو شوق یو انتظار کې یو جنون کې یو لټون کې بس پتا پسې جانا نا ملګری ګاډي کې لږ شانتي تنګ شو ولې نسکم پیپسي یاره پیپسي اواز وکړو خو چې د خېټې اواز په مو شي که نه زه ټول ناول هغې ریسیو کوم کال را پسې راشي. اوس انشاءالله تعالی به دلته لږ ودرېږو. ډېره تازه هوا لګي ډېره زبردسته ښکلې مقصود دغه یې کولډ ډرنک وڅښلو رضوان هم کولډ ډرنک وڅښلو او هغه واجد هم ولاړ دی. هزاره موټرو ایکسپریس باندې مونږه سفر کولو حویلین ټول پلازې باندې کوشو او اوس چې کوم یو دی نیو بای پاس چې کوم جوړ شوی دی ټنډیانی سایډ ته تللی دی او نتیه ګلی مری روډ ته چې کوم وتی دی نو مونږ به هغه لاره باندې سفر کوو چې کله تاسو مخامخ وګورئ ابټاباد سایډ ته به روډ تلي یو به حویلین سایډ ته روډ تلي نو په حویلین سایډ ته به تاسو توشئ نتیه ګلی او ټنډیانی نیو بای پاس چې کوم جوړ شوی په هغې باندې به خپل سفر جاري کړئ. نیو بای پاس درته مونږ ښایو ځکه چې په هغې باندې رش هم ډېر زیات نه وي او بالکل زر به رسئ تاسو. ابټاباد باندې مانسیرې روډ باندې که تاسو ځئ نو رش ډېر زیات وي او ټایم هم ډېر زیات لګي. نو اوس مونږ د نیو بای پاس باندې ځو تاسو ګورئ ښه لاندې ځې ډېر ماشاءالله څومره زبردست ویو ده یار ډېر زبردست او دا نوی بای پاس چې کوم روډ جوړ شوی دی دا وګورئ د پېښور نه زموږ سفر سټارټ شوی و موټروی باندې تاسو شارټس وکته هغې نه بعد موږ هزاره موټروی باندې راغلو اوس چې کوم دی ابټاباد ته راورسېدو
دا بعد چې کوم نیو بایپاس و هغه هم مونږ کراس کړو. اوس چې کوم دی مونږ نور څه سامان سودا وغیره راځي ولې چې زړه مو شو څه یخ بوتلې هم مونږ راواخیستې او اوس په دې نه مخکې مونږ ځو نتیا غلې سایت ته ټول مرګري ویډیو ګوري فن مزه دی سلندر ځان سره وروړو ګیس پکې نو هارنوي بازار کې ودرېدو ګیس پکې اچو هارنوي بازار تاسو ګورئ درغه پورې ګیس سلندر ډک شوی څه پتا کې ده سفر څنګه شو 2-3 غنټې خو شو روډ ډیر مزیدار دی او بس ورته دا سټینګ لکس کوم سټینګ پیو ژوندۍ جیو په ګس لاس باندې ګوګل میپ پالو کوي کنه یار موبایل مې اوس نیولې دی الله دې خیر وکړي چې څو ګوګل میپ پالو کوي ګوګل میپ کی سړی را غړا وړا کړی بانډا میر غلیاتو ته چې ځي کنه و بانډا میر برا سره کوشي لاندې دلته مخ کې واټر فال دی زدا مرګریم بوزم په فرست ټایم ولا چکر ولا ورکوم او زمزم ملګری مې راوسته دلته ابشار لا په فرست ټایم دینه مخ کې راغلی او چې کوم ملګری دلته راځي چې کله نه تیاګلی روډ باندې راځي ما تاسو ته زه هم خېلو ضرور ابشار سره راشي او ویزټ وکړئ خامخ کپونه مپونه واخسته دلته بزان له چای پخې کې چای به موږ خو دا یخ هواګانې یخ وده هاي گلی راغلی جانوړي جګر دینا سپراوړه الته یوسف مقصود واجد چې په خې مونږ زو ابشار له ورزو تاسو ته ابشار خې ولا ګوري خوان مزه دی اخلي سکه چرته راغلی دوانه دا سنټرل واټر فال کرلا واټر فال کرلا واټر فال ضرورت سي هم تاسو کته شي دا ټایم او لاندې ځنه شمه کوجي دی او ډېرې زیاتې دي نو ولې چې کپڑے مې لوندې شي لامباله خو نه مرغلې کنه نو چې لامبا تم کله ضرور شي به بولم بو او اوس چې کوم دی موږ ځان ته چې په خړې دي ملګری وي چې راشه چې اوس کو تاسو کرلا واټر فال وګورئ بیا موږ ان شاء الله دې ځینې زو حساب کتاب دې چې ضرور رسیدم واپس او د خیر سره چیرې له تیاری کړی چې به ورته اوس کو خسته چې پورا 1 لیټر پایو کې 1 لیټر چې کې دې سبا چې دې لګولې سبا هاي زلوبه مې زلوبه بیبي جلیبی
نه ختم مال که باران شو هغه وروسته هغه پیپ کې نه سوړې شوی دی نو باندې اوبه راتلې او چای مې لا نه دي څښلي ټولو ملګرو چای وڅښلی چای کې ډېر زیات سست یم خو خوراک کې تکړه یم نوره خو چای ډېرې په مینه نشم څښلی او بس دلته دا ګوره زمونږ ګاډی به تیار کړي छोटू क्या हाल है څنګه ابشار مزه وکړه یخ یو بوي اجازه ابشار سم مزه وکړه رضوانه مزه وکړه دلته یوسف مزیدار مزه چې زمونږ اوس مزیدار زو داسې نتیجه غلې سیټ ته زوس مزیدار ها کرلا واټرفال نه نتیجه غلې 18 کیلومتر دا او مری 48 کیلومتر دا او حبیبي کرلا واټرفال نه نتیجه غلې 18 کیلومتر مری 48 کیلومتر نو ولاګ بیا ګورئ او سنټرل واټرفال جګړه دی بچي پاور بانک مې راواخیستو ولې چې موبایل کې خو چارج چې کله ختم شو نو پاور بانک په استعمالې چکر د پاره ضروري شي پاور بانک دی او دا پاور بانک مې ډیر ګران اخیستی او ګیس کې چې دا ما په 100 روپیا اخیستی چې چا څه یو ویلو ګفټ کوم یې ورته ګورئ سامسنګ پاور بانک دی ښه څومره مې تړلی محفوظ کړی مې تاسو ته پته شته ګران دی که نه شروع باسي نه کا او باران وریږي او باران وریږي نتیا گلی بازار تا نتیا گلی بازار لمونږ روشي دا ټیم او ټایم لیپس تاسو وکړو یا موسم ډیر جنانه شو باران نری اورېدو اوس ډیره مزه وکړه ابتاباد نه زموږ سفر سٹارټ شو هغې نه بعد کرلا واټرفال ته لاړو کرنا واټرفال نه چې کوم دی مونږ ورسېدو نتیا گلی بازار ته نتیا گلی بازار چې کوم یو دی تاسو ټایم لیپس یې وکړو اوس مونږ ګاډي نه کوشو او ګاډي نه چې کوشو اوس به ګرځو نتیا گلی بازار کې نو ملګري بس رډي دي لږه یخنیم شروع شوه او اوس ګرځو بس خوند مزې اخلو انشاءالله boss ATM na lagi PC transaction is being processed. process fast cash सज्जी कितने की है भाईजान सज्जी 1450 की अच्छा در کې مونږ وګرځېدو دا ټایم او اوس چې کوم یو چکن پټاخه مونږ ټرای کوو چې څنګه ده چکن پټاخه نو انشاءالله تعالی ټیسټ ګور چې ټیسټ صحیح وي نو به تاسو ته زه ریکمنډ کوم چې تاسو هم راشئ او وخورئ بسم الله کوئ ښه بس بسم الله کوئ اډر کوئ قربان خورئ चिकन وخورو او شپږ روټه یو سره کولډ ډرینک یو ریتا نو یو سلاد 2670 روپے راغی پاره کې موږ ټیکس راغو څومره ټیکس راغو 350 روپے موږ ټیکس راغو هغه موږ اضافي ورکړي نو دا غریټو اوس په زموږ سفر دی نه سٹارټ شي او زوبا مری تا ټول ورګري ویډیو ګورئ او یخنیم شوخه خلک اوس واسکټ یو باسي چې کټي واچوي مونږ ورسېدو رضوانه کوم ځای ته ډونګا گلی الګا ګلوریا جینز ترې ګورې ښه نظر په واچوي
هلته خو پټای خو ولا خو زه د مرګروم دی پاسپورت او مخې ته کوم اوس ان شاء الله بس مری سفر سٹارټ دی ما ټایم لیپس ان کړه تاسو ته باندې ځکه شارټس در سره خسته شیر کوم موسم ډیر زبردست دی او ښکلی دی او نیک چې کوم یو دی کوټ هم بدل کو ها مکمل یخني شوه او زه به خو بیا چینج کوم چې کله کمرې له ورسو کمره ونیسو نو دلته به ریټ هم زه وایم چې ریټ نن سبا څه چلي د کمرو ولې چې ډېر مشکلات وي خلکو ته بیا مونږ اوس پنجاب علاقې ته انټر شو بس KPK پولیس هغه سیټ ته ولاړو هغه زمونږ خپله علاقه او ویلکم ټو ډسټرکټ مری دلته به اوس چې کوم یو دی پنجاب پولیس وي هلته کې چې کوم یو دی زمونږ د KPK خپل ټوریزم پولیس وي دا دی رسیدو د خیر سره مری مال روډ ته توشه ده توشه یا خوش کمرې بای مونږ رسیدو مری ته او اوس چې کوم یو دی زو روم به ځان ته نیسو او چې کله روم کې لږ مونږ ځان ورلړه کو نو بیا به لږ شانتي آرام وکړو بیا به انشاءالله تعالی بازار ته روزو ټول ملګري ویډیو خو ګورئ که نه چې څوک در دې ټایمه پورې ویډیو ګوري کمنټ ضرور وکړئ چې زه ګورم ادھر آؤ بھائی GPO چوک ته مونږ ورسېدو دا ټایم بس ګاډي خو وروستو راپسې را روان دی او مونږ د کوشو پیدل روان یو از موږ ګرځو روم چک کوو که روم ښایسته و نو بیا به انشاءالله دلته ونیسو که نه بیا به بل خوا ځو اول دا روم وګورئ अच्छा मशरूम ये वॉशरूम है मकसूद जाना बस दा कमरा दा वगैरह बुलेट जी गाड़ी का नंबर सर दर्जा زه یو سفر روم کولو کوم روم مونږ بک کو دا زمونږ روم دی 202 او بس انټر شو لیټونه ان کا هاي ان کا اشتري دوا زروا وای کمره دا وګوري ها واشروم وګوري واشروم ټول نه ضرور پکې واشروم هم دی کمره کې خا دا وګوري واشروم خدای بس ریډي مړه انګلیش کا موټ ته پکې سړیا خو الله دې خیر وکړي انګلیش کا موټ سره مې نه لګي वो कमरा सही था इंग्लिश का मोड सारा महीने लगी इंग्लिश का मोड सारा महीने लगी मरा बस लड़ाई कहीं से पहले की शर्ट वगैरह चेंज कोम मरी बाजार ته وضو او بس زه خرچه مار سره یم دا شرط موس مې ځان له شټونه نه وی زارامین واخسته زارامین 47 یورو باندې مې واخستو ورته نه لاړو بس خرچه مې کوز لړا خیر کوم موبایل ته زړه لاړو ما ته پته ولګي بس دا زه بالکل ځان مې ریډي کو ځان مې لګ ګرم کو کنه بس په مال روډ ته بهر وځو مونږ داري مونږ هوټل نه لاندې را کوشو بس اوس روان یو مری مال روډ ته او اوس پالته سزان لراوالو یا به تیار خو یا به سراوالو ځان له پاخه کو دوه آپشن دي مونږ سره ګور چې دواړو کې کوم آپشن بیسټ دی زمونږ د پاره چې تاسو راشئ تاسو د پاره څه بیسټ آپشن وي نو هغه به تاسو ته پته بیا مړی مال روډ باندې چې ګرځي نو بس فیمیلز ډېر زیات دي ویډیو شارټس هم نشي اخیستی یار ټیک شو یار زمونږ ډیر راغو او اوس ورته لاندوزو بس خورو یې ټولو نه
ټولو ناول مونږ ورته خوراک وکړو KFC کې دا ټول مرګري مې ماړه کړ چې ماړه شو اوس په مالوډ باندې ګرځي او دا هر سبا ازمای کوزي کا بس کوزي کا ها ټیک ټاک ها قربان د کلی خواږه خلک را سره ملو شو یوسف بھائی دی اختر جان دی رفاقت دی جان شیر دی او اعزاز دی دغه او نور څه شنو څوک ځان له ولې کوي دا غټ ګروپ دی سره یا به یو جان شیر خانم رو رسیدو جان شیر څنګه خی زور می در کول ته زور مرا کو مسله کو نشته الله دې خیر وکړي صبح څه خوشتانه اشتانه قربان رډي چکر نه راغلی وای دوی کو خبره زه ډیره مهرباني والله زړه مې خوشاله شو ډیر یار چو ملي دې پکا ته کوی کا پوادا اچھا دا ویډیو ونور سو کم ګوري او دا نه را تختولې خواږه یاران د کالج وسیم جان او کالج ته راځي کنه او بس سرکاري وخت کلمکاری بس زموږ چټي شوی دا قربان او ډیګری ته پته مو چې ډیګری به کله راځي شپږ میاشتې شو وایوم زمونږ نه کېږي مې څه مشر دی الله دې خیر وکړي هغه پروجیکټ سره نه هیر شوی اوس نه دي معلوم راته او الله هم ګلزار ساته کامیاب اوسئ ډیره مهرباني امین زنده باد ډیره مهرباني مالوډ باندې ګرځېدو راغلو ډرای فروټ دکان ته لګ ډرای فروټ سره بیا خو ولې چې باندې کاوه وسکونو ډرای فروټ سره ډیره مزه کوي 500 روپے مری مالوډ باندې موږ ګرځېدو راغلو جی پی او چوک ته او زه اکثر چې کله مری ته راشم جی پی او چوک مال داسې مزه نه راکوي زه دلته نه سارېږم نور ګرځم خو لکه دې خوا نه راځم جی پی او چوک ته بس هسې ولې بس هسې مې زړه نه کېږي دلته زما دلته بس تبه نه لګي جی پی او چوک کې زه ودرېږم بس مخکې مزه راکوي خو جی پی او چوک مزه نه راکوي کټکې کولو یو هغه مخامخ نه دغه زمونږ کمره ده مخامخ زمونږ کمره راغلو روم کې او بس سملاستو د خیره سره انډې مو خوړې چای مو څښلې کافي مو څښله اوس او بس ډرای فروټ هم مونږ وخوړه اوس چې کوم یو دی بس سملو انشاءالله د نیکسټ ولاګ انتظار کوئ سبا څه پلانینګ دی هغه به تاسو سره سبا شیر کېږي ولاګ کې د نیکسټ ولاګ انتظار کوئ د الله په امان خاط خوشحاله به ټولې چینل سبسکرایب کړئ